په جرمني ژبه کې نومیناتیف حالت څه ته وایي او هغه 15 فعلونه چې هغې نه وروسته باید حتما نومیناتیف حالت وکاروئ کوم دي؟ په یوه جمله کې فاعل په نومیناتیف حالت کې راځي. د واس او ویا پوښتنې ته ځواب ورکوي، یعنی څوک یا څه شی. فاعل څه ته وایي؟ د یو عمل یا فعل ترسره کوونکي ته فاعل وایي. لکه زه ویډیو جوړوم، زه د ویډیو جوړولو فعل ترسره کوم، نو زه فاعل یم. دغه فاعل چې زه یم یا مې نوم راځي، هر څه چې وي هغه باید په نومیناتیف حالت کې وي. یعنی که مشخص او معین وي د ډی ډي داس ډي آرټیکل ورته کارول کیږي، که نامشخص وي د عین عین آرټیکل، که چیرې منفي حالت کې وي کاین کاین ورته کارول کیږي. همدارنګه که د ملکیت حالت کې وي ماین داین ماین او همداسې پسې ورځه. که چیرې هم د نوم پر ځای ضمیر کارو، بیا له دغه ضمیرونو کار اخیستل کیږي. ich du er sie es wir ihr sie او زی. د بیلګې په ډول wir lernen Deutsch، موږ جرمني ژبه زده کوو. د زده کولو فعل څوک ترسره کوي؟ wir. پس wir په نومیناتیف حالت کې ده، د جملې فاعل ده. د wer سوال ته ځواب ورکوي، یعنی څوک. warum weint das Kind؟ دا ماشوم ولې ژاړي؟ څوک ژاړي؟ das Kind. das Kind په نومیناتیف حالت کې ده ځکه چې د جملې فاعل ده. د wer سوال ته ځواب ورکوي، یعنی څوک. der Zug fährt schnell. اورګاډی تیز ځي. was fährt schnell؟ der Zug. په دې خو پوه شولو چې جمله کې د عمل ترسره کوونکی باید په نومیناتیف حالت کې وکارول سي. اوس زه 15 هغه فعلونه زده کوو چې عمل نه ښکاره کوي، خو بیا هم باید نوم ورسره په نومیناتیف حالت کې ولیکل سي. لومړی ده sein، اوسېدل معنا ورکوي، لکه ich bin du bist er ist. دومې ده bleiben، پاتې کېدل معنا ورکوي. درېمې ده heißen، نومېدل یا معنا ورکول. څلورمې ده werden، کېدل. پنځمې ده scheinen، معلومېدل یا رابرېښېدل. دا فعلونه نور هم شته، خو اړین یې همدا 15 دي. که چیرې په دې فعلو کې ستونزه لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ. بله خپرونه به په دې فعلو باندې په تفصیل باندې خبرې وکړو.